د پخواني ولسمشر حمید کرزي او حقاني شبکې ترمنځ پټې او نه ویل سوي معاملې. حمید کرزي له حقاني شبکې سره د 6 میلیونه امریکایي ډالرو معامله کړې. دا چې د حمید کرزي او حقاني شبکې ترمنځ کومه معامله سوې له یادو رازونو څخه چا او څنګه پرده اوچته کړل، ډېرې نورې ناویل سوي خبرې هم سته. هیله ده ویډیو بشپړ وګورئ او زموږ همدغه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. امنیتي سرچینې وایي کرزي حقاني شبکې ته 6 میلیونه ډالر ورکړي وو. د انډیډیټ فارسي رسنۍ د افغانستان د جمهوري نظام د ملي امنیت د یوې سرچینې په حواله د طالبانو د حقاني شبکې د جوړښت او فعالیتونو په اړه په یوه خپاره کړي راپور کې له دغې شبکې سره د پخواني ولسمشر حمید کرزي له یوې پټې معاملې پرده پورته کړې ده. دغې امنیتي سرچینې یادې رسنۍ ته ویلي چې پخواني ولسمشر حمید کرزي په 2010 میلادي کال کې حقاني شبکې ته په پاکستان کې د افغانستان د سفیر عبدالخالق فراهي د خوشي کېدو لپاره 6 میلیونه ډالر ورکړي وو. فراهي چې له خوشي کېدو وروسته د حمید کرزي له لوري د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس ټاکل سوی و، په 2008 میلادي کال کې له پېښور څخه وتښتول سو. مخکینی افغان امنیتي مقام ویلي چې نوموړي د حقاني شبکې د انسان تښتونکو د څانګې له لوري چې مشري د جلال الدین حقاني ورونو لکه خلیل الرحمن حقاني او ابراهیم حقاني کوله تښتول سوی و. یادې سرچینې ویلي زه حقاني شبکې ته د حمید کرزي د هغې پریکړې شاهد وم چې د فراهي د خوشي کېدو لپاره حقاني شبکې ته د 6 میلیونه ډالرو ورکړه ومنله. عبدالخالق فراهي ته یوې نږدې سرچینې تان ته وویل چې نوموړی په پېښور کې له تښتول کېدو څخه وروسته وزیرستان قبایلي سیمې ته وړل سوی او هغه هلته ساتل سوی و. یادې سرچینې په مشخص ډول په دې قضیه کې د حقاني شبکې د لاس لرلو په اړه څه ونه ویل، خو په دې اړه زیات راپورونه شته چې د حقاني شبکې مرکزونه په وزیرستان کې وو او د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو څخه هم یو شمیر تښتولي کسان هم هغلته خپلو مرکزونو کې ساتل. عبدالخالق فراهي ته نږدې سرچینې تاند رسنۍ ته دا هم وویل چې نوموړي د تښتونکو له منګولو څخه تر خوشي کېدو وروسته د خپلې تښتونې کیسې په کتابي بڼه چمتو کړي وې، خو د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون ځینو نورو لوړپوړو چارواکو د ځینو حساسیتونو له کبله د کتاب د چاپ اجازه ورنه کړه. خپل عبدالخالق فراهي حمید کرزي او حقاني شبکې ته په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.